کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړی په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم په دې باندې کار کوم چې څنګه موږ د کورس ډیټابیس په دې ټیبل کې ډیټا لوډ کړو یا ډیټا دې ټیبل ته امپورټ کړو. لومړی راځو کورس ډیټابیس سلیکټ کوو، ورته چې کواري ټولز. ما مخکې دا فایلونه تیار سیف کړي دي په ټیسټ ډیټا کې ده چې موږ په دې باندې کار وکړو چې څنګه سلیکټ کړو ډیټا، څنګه د سلیکټ سټیټمنټ یا سلیکټ کمانډ باندې کار وکړو. راځم اوپن کوم په ډاکومنټ کې دلته موږ ویل چې اول ډیټا باید شي ماستر ټیبل کې ورداخل شي. سټوډنټ انسټرکټور او کورس دا چې زموږ ماستر ټیبل دي. دلته زه راولم ورته هم چې اکزیکیوټ دا به څه شي رن دا ډیټا چې شوه دلته لوډ شوه. اوس بیا راځم ورته هم چې اوپن د انسټرکټور ډیټا راولم. انسټرکټور ډیټا دلته ګورئ ټیبل ډیټا فار انسټرکټور دلته په دې ټایټل کې وګورئ. اوس دویم ټیبل اوپن شو دا رن کوم. د دې ډیټا هم څه شوه لوډ شوه. مثال اوس بیا راځم ورپسې دریم ټیبل ته. دریم ټیبل مثال د کورس ټیبل دی. په کورس ټیبل کې دا ډیټا چې تیار ګورئ انزرت هماغه کوم عملی چې موږ کار کړی هماغه عملی دلته هم کار شوی دی چې مثال دا ډیټا وردغه شوی د اخر کې مثال چې انزر شو دا سلیکټ ډیټا. دلته مثال د اوله کې لیکل شوی چې ټرانکیټ ټیبل کورس ریسیټ ایډنټیټي کاسکیډ. که چیرته مثال ایډنټیټي مثال لکه دا ایډنټیټي د دې نمبر لکه دلته موږ پرایمر کې اډ کړی دی او سیریل نمبر دی. د دې ایډنټیټي بیرته باید ریسټارټ شي د یو نه شروع شي ځکه که مخکې ډیټا په دې کې انټري شوي ځکه بیا په چل ټیبلونو کې مشکل پیدا کوي یا په دې ټیبلونو کې مشکل پیدا کوي یا دا نمبر د بل نه شروع شوی وي یا مخکې په دې ټیبل کې کوم ریکارډ انټر شوی وي او وروسته دا امپورټ کړي نو نمبر د هغې نه پیل شي نو یا جګ وي نمبر هغه بیا په هغې کې نه مني ځکه چې دا ډیټا په دې حساب باندې جنریټ شوې ده چې انې دا ټیبلونه چې لینک دي انې ډیټا سره چې دا لینک ده. اوس دلته وګورئ ډیټا فار کورس. په دې کورس مثال دا اول به دا ټیبل ډیلیټ کړي د کورس ټیبل به ټرانکیټ کړي. په ټرانکیټ مثال ټرانکیټ بیا هم یو ډیلیټ دا ریسیټ کوي. دا ډي ډي ایل کمانډ دی چې ټرانکیټ ټیبل کورس ریستارټ ایډنټیټي. ایډنټیټي کوم یاد ده آی ډي دی مثال دا سیریل نمبر آی ډي چې ورکړی دی. کاسکیټ مثال که دا چېرته لینک وي ټول ورسره چې کړه ډیلیټ کړه. بیا انزرت انټو کورس په دغه فیلډونو کې ډیټا ورداخله کړه. انزرت کا بیا ګوره دا کورس ډیټا هم ورداخل شو. دا دریم اوس راځم څلورم ته. څلورم فایل اوپن کوم د دې ډیټا هم چې کوم انزرت کوم. مثال دا هم انزرت شو. راځم پنځم ټیبل ته. پنځم ټیبل اوپن کوم مثال انرولمنټ دی. مثلا انرولمنټ ان شی مخکې مې تشریح کړي چې انزرت دا کالمونه دي او دا دغه ده دا ټیبل لومړی ډیلیټ شي بیا کله چې ډیټا انزرت شوه نو بیا سلیکټ کړي. مثال ډیټا ما دلته وښیي په ټیبل کې دا بیا رن کوم. اوس بیا رن شو مثال دا ډیټا دې ته ورداخله شوه ډیټا. او اوس راځم دا پنځم دی شپږم ته راځم. شپږم ټیبل او ډیټا را اوپن کوم. دا فایل اوپن کوم د اس کیو ایل فایل دی. تاسو کولی شئ چې سیف کوئ دغه کې مثال خپل نوم ورته ورکوئ او نوم ورته ورکوئ مثال بیان شکل سره. اوس دا زه رن کوم مثال دا سیف دا مثال ډیټا څه شوه امپورټ شوه. اوس بیا راځم آخري ټیبل دی چې اووم ټیبل دی. په اووم ټیبل کې مثال دا رن کوم. که چېرته تاسو غواړئ زه دا ډیټا بیا درلیږلی شم تاسو کولی شئ میسج ماته وکړئ په که د چا ضرورت وي او مثال زه ورته دا کولی شم چې دا ډیټا ورولېږم. نو دا څنګه موږ ډیټا په کورس ډیټابیس کې لوډ کوو. اوس دا چې کوم کلوز کوم اوس راځم ورته وایم چې په دې کورس ډیټابیس کې دلته دا اوپن کوم ورته وایم چې select all from مثال د کوم ټیبل نه د کورس ټیبل نه. اوس مثال دا کورس ټیبل نه دا چې کوم رن کوم. مثال دلته ګوره کورس دلته اس دی کورسز دی. مثال دا ور اس سره اضافه کوم ورته چې رن ګوره ټوله ډیټا په دې کې شته موجوده. نو څنګه ډیټا موږ لوډ کوو نو دا د دې طریقه وه چې څنګه موږ ډیټا په
ټیبلونو کې لوډ کړو امپورټ کړو ورته او کولای شي چې مثلا کوم کمانډونه دلته تاسو د اس کیو ال کمانډونه لیکلي وي او سیو یې کړئ لکه دغه مثلا سیو په سیو بټن ګورل ته دا سیو لکه یعنی ورد اکسل غونې مثال سیو دلته ورته نوم ورکوم چې ټیسټ د چی په نامه اس کیو ال په نامه سیو یې بس دا ټیسټ په نامه سیو که اوس ضرورت می ورته بیا مثال دا اوپن کومه راځم ورته چې اوپن مثال د چی په نامه د ټیسټ په نامه باندې د ټیسټ سیکوال په نامه ده ګوره سیکوال ده اوپن کومه ګوره بیرته ماغه کوډ ما ته راغی مثلا څومره کوډ چې تاسو کړی تاسو کولی شئ چې په یو فایل کې سیو کړئ او یو چا ته ولیکئ یا ډیټا انسرت عملیه مې اجرا کړې وي معلومات مې انټر کړي وي نو هغه یو چا ته ولیکئ نو دا چې څنګه تاسو په کورس ډیټابیس کې ډیټا لوډ کړئ ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو